अडांता कण्या बा वस्त्रात दाम नखकारी अव्वल मी लाचडाची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुद्धा लाचच माझा ओली प्रेवत दा जामे गाणे प्रदय गंडम औज प्याचे गटम ताचे राना पदक्का खोल गई वराच्या वय تاسو خو زما پیسو ته کار ویلې دی ورشه وې د بیک نه راواخله ورشه وې د بیک داسې د پاکستان خزانه نه ده چې دا نه تشېږي دا به یو ورځ تشه شي ښه ستا پیسې من کله راغستې تاسو خو دواړه ماما خورې داسې خامارانې چې چرګه پاګو ناستې او هګۍ ناچي سکان ورکوي په زور ته هګۍ راوباسي او دوکان ته وزغلوي تاسو ته ګوره نو ولې ناچي د دې چل به دې ما ته ښودلی وې نو اوس په ما ګنډلې داسې ډرار به مې تیستې ډرتا 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 ته ګوره تا خو کولې نو زما څه کم یو ته یو مې غرور ته زما په غوښو لګې ته پیرکۍ بېتار ولې خو دې اله بیبي ستړی مشي څانګې څنګه ستړی مشي الله دې کېنه پردی خوشي له غاړه ورکې کېنه څانګې خو تاسو څنګه یې خیر دی شکر دی ته څنګه الله پاک په زړه راغم تاسو رواګانې دي خوري هغه دماغه جوړم ګنټلې ده خیره تیاره ده بس دغه ساکو کې ټک پاتې وه هغه مې پکې وکړو وای خورې زه خو پسې پرون راتلم خو نو ما به در وړی وې که نه ته ولې راتلې کېنه پردی ښځه ده دلته مې هغه جې کېښو دا مخ کاره که دا اوبه وڅښلې نه نه خورې پاتې مې وڅښلې په ګاډي کې مې وڅښلې نو خیر دی که خاوند مې اعتبار په ولاړ دی په کوڅه کې بیبي زه ولې شربت نه ګورې زو په قلاره واده شوي خاوند ورته ولاړ دی اوس په خبرې واوري بیبي ای به که نه واده شوي دي قراقور ماما چې دوه ښځې کوي دا به ما وکړي که نه دا خو تا وکته هسې وله څانګه نوم نه دی ښه په دې باندې د 15 کالو د ماشومې کمیس هم غټ دی رښتیا اورې مې به ځو که نه ښه ایساري ګناه خاوند مې عمرې ته ځي که نه مسما یې چیرپوټه پورې ورسره لاړه شمه زه به درسره لاړ شم الله خدایه توبه په ایرپورټ کې ورته ګورې اوښکې راونه څه هسې نه چې عمره په ځای پرېږدي او بېرته جاز ته راوخېږي ولې لارې د بچو دغه مه ساته دا ولې نه خسوي مخکې بس خبره نه خسوي لري چې خدای دې لیونی که ګوتې مې خوږ شوې دا مې زوی دی لکه مقل دی زه به د سوي څه ښه زه الله دې راته نیک عمله ورېږه 100 روپۍ در کومه نه خورې دا به دې ماشوم دی ورکه ښه ماشوم نه یم الله دې د بچو دغه مو ساته څه دې ونه کړه که نه خیر بیا به بل وخت کوڅې ده ښه ده صحیح ده کېنه لږ کېنه وجدم دې ګورې باقي دا څه کې هغه خواته شوي ستا عمره بچي دي او ته په خدای یقین وکړه چې هسې د شنډۍ څانګه د تشه پاڼې د پدې څه کې کېنه په ای به مړې دومره څه به ای بیبي مړې ماله واده وکړه بس غلی شه په دې وخت کې چغې وهئ دومره څه به او بیا در باندې جبانوره واوري نو دغه بجلیګر مولانا خبره بیا چغې وهئ ابای یا ابای ما ته معلوم خلک یاستئ تاسو دې وخت کې په ځان نه پوهېږئ خبره درته کوم داسې وخت راغی چې مخکې به عمرې له حج له خلک په چپه خوله لاړه او راله اوس ځان سره ټول ګاډی ډک دي ټول کلی سره د ښځو بوځي او خلکو ته نارې وایي زه عمرې له روان یم قبلېده نشته او هلته بیا موبایل یې نیولي وایي زه حرم سره ولاړ یم نو ته ټیک ټاک له تللی کو ته هلته حج او عمرې له تللی ما چې په دوبۍ کې عمره کوله بیبي بس هلته موږ ما خو مو ځان ته موبایل نه و نیولی دوبۍ کې مې عمره په دوبۍ کې عمره په کوم ځای کې کېږي مکه مدینه خو په سعودي عرب کې دي ښځه بیا به زه جومات ته تللی ما غټ جومات ته تللی سعودیانو جوماتونه ټول یو شان دی دوکه شوی یا الله توبه کو داسې عبادت را باندې کې بلکل یې را باندې ونه کړي دا خو ریاکاري ده بیبي ما د سوکړک زما سوکړک ته سم مړه شوی دی زما په غوښو مړېږي چې درې کم ولې ورچه پروت به په شکور کې راواله زه دا جامې تیاروم اوس په پسې بل هم راورسي
یعنی کا د خدای مسلمان نه تی قراقورتي هلا السلام عليكم السلام عليكم د خدای مسلمان چې دا بل څه سوال مې کړو خدای به قبول کړو هيك قراقور ولا دا راته کله راغلی زه بس کم از کم چې خدای مې دې منه غلطي سار یو لسنی بجې راسېدلې دا کچل لیکنه بچي ویم زمین د مشرانو هغه متل لیکنه و چې کله انسان د دوه ټکو شي کنه د خپل خپلوان رشته داران یو قسم تپوس نه کوي وای قراقوره یو غټه ګیله مې ځان شته چې په دې 2 کال کې تا ماته ګورې رین قدرې نه دي که خدای مسلمانه دغه خو چل لیکنه بچي چې د دوبه او د سعودي په موضوع باندې پروت دی کنه نو د دې غریب ورور تپوس نه که چیرې مغازیه په کوم خال باندې پروت دی د خدای مسلمانه د زړه خلکو مې راته وې کېدی چې مرشي د افغان نه وای قراقور صاحب ډېر ورته دی وای تابعدار ته زما زوکي ښځه مې مړه شوې وه نه ته صرف ماته ته ووایې زما خو ښځه وه څه کوم پسې جاړم نو ته پسې ولې جاړې قراقور صاحب ستا ښځه وه خو که ناکله ما سم رابطه وه چې بیا پوج مې کوو داسې کار نه دی که نه ملګريه تا سره مینه وه ته هسې د زړه نه خوښ وې که نه او که نه وي دا زما د رور په ځای دی بس بیا خو به د جمع یو دعا وکړو خدای مسلمانه د جمع به وي دوا وکړو څوک شته نه و نو قراقور صاحب اوس ډېر ورته څه خدمت وړاندې کړه خدمت نه وایم د خدای مسلمانه د سپریګانو بین نه نځي سپین کاټن دی اچولی دی هغه دې ایر کړل چې برادې ورته ما ته به دې ووي چې ملګريه یو 100 روپۍ خو را ځان له اچولو پلیټ رالم بس قراقور صاحب انسان هر ټیم په یو حال نه خدای پاک به کله ناکله راته راولي ما ته وګوره ما یو خبره کوله ملګريه داسې کار دی زه مې هغه مشره خور مې نه ده داسې څو وخت کې ورسره ته وي ورشه دغه بیبي الله چې وایه څه پاڼه کې ده ویم د خدای مسلمانه ژوند دې بس تېرو مې ورسره ما خپله کډه هلته وړلې ده نو ته خو چې خفه نه وي وی خفه ومه تې راځی کړم اشنا جون ورسره دې دپاره تېروم چې ما ته وي چې تا له به دویم واده کوم نو دویم واده نشته ملګريه نو خلک په دغه تمه کې ساتي د خدای مسلمانه یو 2.5 لک روپۍ به قرض راکړې واده دغه زه بس دا ده چې دا چې ګل مشر دی د هغه نه مې تپوس وکړم کېدای شي نو بس تاسو دواړه بس ټول برابر کړې بیا نو دغه چل دی که نه دغه چل دی ویم په دې باندې خوشحاله یم چې ته د مور او د پلار خبره منې ملګريه مور خو دې نشته او د جګل جمدی دی خو خبره یې منې زما خورایي دي دومره کمینه دی که نه چې اکثر ما د مرۍ نه دې ځای نه ونیسې دا به خدای چر یو خونې کي او بیبي چې وایه وی نادان راغلي دي درځي به نه چې را نشي د خدای مسلمان هلته ګوره چې را نشي چې څه دې وړي که نه ټول بدن وړي د خدای مسلمانه زه ورته نه یم چې نادان راغلی دي صحیح ده که نه بس صحیح ده دا یو خبره ته کوم ملګريه خو سپری دې وړي خو شیمپو دې وړي نو دې وړه دې پکې وړي په خدای که مې لا بیا کوزو کړي که به مې تالي له ګوتې مړي نه وای دا جګوله مې د انګریزانو جوړه چشمې راوړې هغه مې بل جیب کې اېښودې مې پاتې مې ډایرکټ روباسلې زما هغې خورۍ ته لاړې که نه ملګري هغه م بیا کړه ګوتې نه وړي خو د خدای مسلمانه څوک ومه نادانه هېڅ څه مه کوه په دغه پیسې مې ختموم د څه کې پراپرټي ماپرټي کوم کورونه لرم ځان له چېرته بارګین بندوبست کوم دا چې کاروبار روان کړه نو به دغه غوري شوي مه که نه او چې دا پیسې ختمېږم درځم به ځان یې ناغرضه کړی قراقور صاحب د مخې زه رانه شم رابطه به ساتو هغه نمبر مې زوړ واپس کړو کړي دي وګوره که نه دومره هوښیار دی چې دا پیسې ختمې کړم نو هلته به درځم بچې تا ته زه معلوم نیم دا پیسې به درنو زه ټولې پسې چل کې لګوم ما خپل خورایي پرې نه ښودو نو تا به څه پرېږدم دا به تو وینې یو خدای بیخ ته دې نازکي وباسي ورته مې 100 پیرې ویل چې په وخت راځه لرې 12 نیمې بجې شوې او دا رانله السلام علیکم وعلیکم سلام دی خو راشه جی لالا 100 پیرې مې ته ویل چې په وخت باندې راځه دا څه ټیم دی 12 نیمې بجې دي لالا نوی جنکې راغلی وي سنټر ته هغوی ته مې کار ښولو ځکه لیټ شو نو بیخ دې د نوو جینکو موزي او بیخ دې د کاره موزي د کار له د سره ځم لالا نو چې ځم نو کوم ته هم دغه شان په کور ناست نو خوري به څه هغه الله شته هغه الله ساتلو واله دی ته پرېږده دا خبرې لګي اوبه به ما اوس کا لالا یو خبره مې کوله خفه کېږې نه شل هو کا لالا ما ته جنکې ډېر زیات په ردې بدې خبرې کوي ستا ورور داسې دی ستا ورور داسې دی نو ما ویل که تاسې دا ویښته م واړه کړل او په صحیح لار روان شوې نو دا ویښته زه نشم واړه کولی نازکې دا خو ما ډېر په مینه راغټ کړي دي نو چې ویښته نه واړه کړې نو تر کومې به دغه شانتې ګرځې
اخر دغه د عمر خو په تا باندې د واده تیر شي نو زه تا له کویدن واده په دې وجه باندې نشم کولی نه چاکور ته ورتلی شم چې چېرته ورځم هر سړي راته وي هغه لوپر رور دی داسې کار وکړه جی چې اخته په ما مه واړه کوو نور چې ته څه وې هغه به زه منم خو اخته واړه کول نشم کولی نو ما ته خلک ستا د ویښتو پیغور راکوي یاره اخته راته ګران دي خو ستا نه راته زیات نه دي ګران واړه به یې کم چې ته خفه کېږي خوشحاله شي لالا الله دې ستا عزت وکړي لالا زه کمرې ته ورځم څادر کوزوم ځه ورشه بچې مې نازکې بیا ورسره یو دوه سوکړکان پاخه کا نه اراده لکه واړه زاړه راوباسئ لکه که ما کلي ته نه اراده دی وخته دله واړه کي خیر پرخان استاد کار څنګه چل دی ببرې پیشو څنګه څنګه چل دی جوړې برابر خیرونه وایه که نه امن دی ګورې الله پټې موړې ګوړه پټې موړې سړي نه جاني هغه بل کله نه دا نیند ته پاتې دي هغه بل کله نه پرېږده وه سړي هغه بله وایه ستا څه خدمت دی وایه ته څه وې زما دې خډلې نه مې خلاص وروره دا به پټېکه راکړي لکه پټېکه نو داسې کار دی دې ګنو ته وګوره غنی دا ځل داسې شوي دي چې یو دوه دړۍ به درله پکې سیوا درکړم مړه راځه کښېنه نه وروره ما سره نغدو خبره وکړه نغدې پکار دي لکه نغدې را سره د سره نشته دی یو ځای کور کې یو دوه ټیمګیري او نور هم درې یو لس اتې روپۍ درکړمه ته راځه به دا کار رالستم راځه بس مام کار نه لګېدلی نه نو وسیله چانس ولګېدو مخکې سره خبره مې صفا کړې ده کېنه ډارک کېنه نه ما ډېرانې به ډېران باندې کېنه کېنه ته صرف زما د نوم تپوس وکړه دې خوا راکړه زما نوم په ټول پاکستان کې دی دا څه کې پرخاد استاد هغه چس والا شی دې څه کو اچس والا شیز ختم شوی دی رانه کور پاتې شو اوس به دې داسې کمه انشاءالله شاهرخ خان به نه جوړ کړمه بس چلو که نو نه د چس والا شی شته د صابون پکې ماما السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی نادانه بچی ښه خیر مچکی ماما تاسو ښه یې خیر دی ټیک ټاک کله راغلی د دوبۍ نه جنه مچکی ماما زما خو دا دویمه درې موزه چې راغلیم نو بچی حجرې ته خو لږ راښکاره کېږه که نه څه لپاره؟ هغه پلار دی بیا هم ګوره تا نه خري تاسو په دوبۍ کې لږ وخت تېر کړ چې د کلي هغه هر څه دنه هېر شو مچکی ماما خدای پاک په انسان باندې رات هم راولي او په ما باندې اوس خدای راوستې ده که دا جګوز دی هغه به درځي زه هغه وجو وایم نیمه زه به ستا په وجو کې اوس لنګې راکاږم بچی دوبۍ ته تللی چې اسمان ته نه ختلی غریب وي او خان بیا هم الله پاک خان پیدا کړي دا غریب یې ځکه پېژندلي خو ګوره کله ناکله خو راځه او پلار دې راشي چې کار خدمت وکړي نو ته هم راځه که نه نه مچکی ماما ما نه به دغه ګیرې نه کوئ پوه شوې او دا جګول ته به زه ویم نن نه پس په هغه هم نه درځي بس یاره خو چا رښتیا ویلي دي که نه چې نن سبا د نیکۍ وخت نه دی ما سره چیز کې بچي نشکم مچکی ماما الله هم خوشحاله ساته ځئ الله مچه دته وګوره په دوبۍ کې ټیم ته تېر کړي یم اوږي پوه شوې چې زیات ځان غلي کړي که نه د مرګ په وخت کې به ته د خپل حیثیت ښیي پوه شوې خو مله دا جګول ته ما 8000 پیرو ویلې چې د خدای مسلمانه په دغه کور کې کښېنه او 1000 روپۍ زه تا درلېږم د کور څه هېڅ دونه خرچه شته نه ته په دې دونه پیسو څه کوې د خدای مسلمان زه به درله ګاډي والم هر څه به درله والم خو چې دا د پردو جوړ ته نیچه دي او دا لنګې نیټ کړئ په دې ساعت نه تېرېږي د خدای مسلمانه داسې مې ښایسته کړې که نه چې دا د 15 کسانو ویښته مې ترې لرې کړه د 15 ته دې ځان ته وګوره تیار د بنګو لاټو مې نساز کړو ته وګوره ماشاءالله شاهرخ خان یو دوه پرشه د باندې نور نه کومه نه بس دی پرشه باندې دوباره ونه کې ګورې صابون د سره نه و دا ماډو کې دراله په مخ پسې مګرې مې شیشه کړې ښه داسې کار وکړه چې ګاڼۍ ته اوبې راشي ړومبۍ کړی موږ هسې هم نشه کوي کوو ډیسکۍ راوړه ځان سره به داسې پیسې راوړه دا اوس دا مسلماني ده د بنګو پیش راغلی او د بنګو پیشه سړی مې ترې جوړ کړو مړه سړی داسې زه مړه کور دې راته معلوم دی درځمه ده پسې ځه نازکې وګوره که نه اوس څنګه ښکارم لالا اوس ښکلی ښکارې که نه اوس پهله زه ملګرو ته په اسکو سترګو ملاوېدی شم او خبرې اترې به ورسره کولی شم او چېرې چاکور ته ځم زه وایم چې راشي زما روډ ته وګورې تیار ګل دی ګل نو خلک به راله رشته په منډه راکوي صحیح خبره ده خو پوره د کارغه جاله مې د سر نه لرې کړه دونه بوج و په دې سر مې که نه بس ښه ده چې ستا مې ومنل ګینې په ایمان چې په دې سر به مې دړو کله د پترۍ ګېړۍ داسې په سر وړه او کله داسې وړه
وای خدایا چرته مې ونه پیژني وای ما سره پیسې نشته هغه 2000 روپۍ ورسره اوس هم پرتې دي ښه په جیب یې لړم کېنول قدرته ګرمي مې پکې شولی راله وچو دا به هلته کېدم چېرته ومې نه پېژني دا به د ګلاب صید ماما په ګنو کې کېدم او روزانه به پې دغه شان دوکه کومه قراقل ماما اوس مې در کې رقصي کو ښه ولې ښه په جغ کې به دې اوس راکاږم ولې بیبي بیګا مې خپل واده خوب کې لیدو خو څه ناشنا چکې اچولې واده خوبونو کینې او دا نه نه چې میخې در کې شوي دا ته وګوره سپینې او سرې ولې دا نو من کره خو ښځې هم نشته ستانه راځي نو ولې زما نه نه بار د وړو سره بلوري کې د هغوی نه درځي زما سر خو داسې پاک دی لکه شیشه دا د قراقل ماما نه راځي بیبي وی په مزه ګوره درنه پاسمه ګوره ښه کښېنه په قلار چاته وې تا ته وایم ما پورې به خلک خاندي بار ګرځي او په کالر دې تورې میخې پرتي ته پې بدې ښکارې زه خو پې نه ښکارم ته پې بدې ښکارې اوس خو زلمی واده غواړې مړې بیبي داسې تیمره وباسه که نه په رضا ورته وایې وځئ 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 او ستا د ترور لوریانې دي چې په رضا به وځي هغوی خو خولې خښې کړي مزغو ته به دې کوشي مزغو ته نو بس بیا راله پکې دغه مساله واچوه که نه نو ډینګو دي الله د انګولي مساله دې نه وژني او د سپږو مساله کو مې واچوله نو ته خو سات کې دا چل کې خولې له به دې لاسونه وړي سوکړه کړی به چاته وې تا ته ویم وایې ولې بیبي قراقر ماما له مې یو کار سی کړی دی څه کار مړکو مې دا کار دی کو دا قتل دی دا ته څه وې بس مړکو مې بیبي بس چې دا نه وي مړ شوی نو زما واده نه کېږي که نه نو په جهان کې به دقه یو ورور دی او هغه پسې تا توره خوله وازه کړې ده یو ورځ بیا چټي ما ته پته ده چاته وې تا ته ویم خوله بنده که ته هم راپسې نښتې او ماما هم راپسې نښتی دی نو ستا خوله داسې ده السلام علیکم وعلیکم سلام وروره ستړی مه شي نه وعلیکم سلام نه وعلیکم سلام بس راځه بر سرته راځه دې خوا راځه نه دلته زه کېنم مې که کنه د خدای مسلمانې نه چل دې خپل زوی خو تاویږي را تاویږي دا صرف خلکو له باقی ورولي چې دا ښکلې نه قراقور اسکا بي کوي 3 میاشتې وشوې چې انجلی نه دی نو ښځه مې نشته که نه چې د کومې ورځې نه مې ښځه مړه شوې نو ته ماله جامې مینځې زه خو جامې وینځم نو قراقور ولې نه لرې کې چې دله وینځمې خو د شپې خو لږ د شپې اینځه که نه د او شپې بیبي څنګه سپین شوی دی دا سپین به داسې ګینې کریم استعمالې بچې ما پورې خندا مه کوه ته د خندا شی نو خو ته کاټن ته ګورې په خپلو پیسو مې واخېسته په خپلو ښه دې وکړه په خپله دې چېرته واخېستو زما نه چې دغه 2000 واخېستې پرېږده نو ظالمه په 3000 روپۍ خو صرف کاټن جوړوم غلی شه زاړه مړي اوس مه راکنه پخوا مې تله پیسې واخېستې ته الټه حسابونه کوې بیبي دا ماما نن ډېر ښکلې ښکلې نه ښکاري ته کې کم ځای ښکلی دی ته دا چېرته دي سپین کاټن سره ښکلې ښکلې ښکاري بیبي واو داسې ښکاري مه کوه څه کې شپه او غرمه چا یو ځای کړې سپېس هم د تاوسي دي ولې بس ولې چک مه لګوه وال نور ونه کې خلک دې بېعزته کوي ته ماته صرف لاول ته ووایه که نه دا تا جوړ بیا سرکته او که نه داسې ګډې پکې ستا د سپکې راځي که نه قراقل ماما ها ټیک شو یا خورې خو نن نه دی خو نن ما چې روټۍ وکړم زه به ډېر بېغیرته انسان یم نه مړه په دې لاس باندې پیړه جوړه کړه ما نه دې روټۍ جوړه کړه هله دا خو زه په سر په باندې پاک اینځمه رښتیا وې دا وڅه پورې خوړې دې مې رات کس ما لاس اوس پې څنګه خوري اوس پې څنګه خوري خوري چېرته تللی وې ورور او څه دې کول حشنغرۍ ته تلومه د خدای مسلمان غلا لتلې وه شنغرۍ ته غلا یې کوله بس له شلو روپۍ مې وګټلې د خدای مسلمان یو مې خبره نه دی بول دا خو ته پته شته نوې زیرې را باندې کومه نه مړه تا خو چېرته ده خیر خبر نه دی راوړی نن دې څنګه خیر راوړی صبر وکړه چې وخوی وایي څه چل نه د خیر خو نه دی وروره ته خیر خو نه دی رور راته مه وایه که نه نو خوریا دې دی غلط شوې نه دشمن مې دی دشمنه دشمن مې خودې دشمن مې وجنم مې دی او الله لکه د پاکستان او د انډیا هر وخت په بارډر پراته په قلاره کېنئ لږ افسوس خپله نه پردي کښېښه خود
خود خو له ما ته ډېر سپک نظر دې خو در کار راضي نه کنه کور کې خو نه کېني کنه خپل خوراک دې را شوی دی بچې زما ملګری راغی نادان د دوبۍ نه راغلی دی آله راغې پشای ګرځوه درې چې زه ورته ولې خوشحالېږم دوبۍ ته تللی و دای مو ونه ویلې چې دا به مړی کو ژوندی نه ټلیفونه او نه چاته مسکال چې څنګه دا دی خو داسې ملګری یم نه ټیک شو په 2 کاله کې تا هغه تعین کړی دی مسافرو دې زوري شپږ ورځې په دوبۍ کې تېرې کړې وې او چې راغلو پردۍ پیسې مې 6 لکه روپۍ خرابې کړې وې تا ته وې ما 4 روپۍ خو هغه ګټلې هغه به ما ته کړې وې ما په څه شي کړې تا ته خو جب کې خښت هم نشته ته خو لا موبایل وې ماما ته اوس هم په توکلو نصارو پسې ډۍ یاړې او شکر الحمدلله ما سره 2.5 لکه روپۍ پرتې دي هغه راغې قرضدار څوک هلکه هلکان کور کې نشته دواړه نشته وتې دي نشته نو اواز خو دې ورته وکړو نه صبر وکړه مخې د واده په سر زړه سکران واده نه مرچکې به وي کور خالي کړي څوک هلکه یا الله راځه لکه راځه السلام علیکم تاسو مې ستړي مشي کړي چې سکیږه وی نادان دی کنه ما پټه چینچلې کینا الا اوس مور ته وي چینجنې راړه ورکه ته خدای مسلمانه په خیر علي تاسو نه ستړي مشي کوه دې په خیر نه نیم راغلي و دې کته قرضونه د لما کول دوبۍ ته ما ولېږلې اوس وایي د لرې نه لږ صبر وکړه لږ صبر راځه کته وځيږي ما له وڅ قرضونه بيبي کې خو راځه ته خدای مسلمانه دا ولې یاره ته خو ما سره تر ډېر ښکلې مې لو شو بل دروازه ولې یار کوزه خو نشته زه پیژنم الکه ګودا زما ګو سکه خپل خو دا که خو دې دي کنه چې اڅ دي شي یا زما خو دې وي کنه مړه نو تاسو بده سوې مګر ما وته خو ویلې دا کنه مونږ پریشان کنه دغه تاسو ډېر وخت تیر کړی دی کنه ودو مالک مې ډېر کارونه کول خو چې لاړ بیا په دې طرف ونه کتل چې دا به څنګه بس ټیک ته کنه خله چې کار نه فدا ته یاد دي داغي حق غواړم حق د چی شي خپل څه غواړم زما خپل بچی له حق ورنکو خپل ورور له مې ورنکو ته خو پر کټي تاله به ته درکم نه چې څه کېږي خو وینې هغه به نه چې شي زبري به دې څه ته طرف یاله کوم ډېر ببله تبله تکې ته پر کټې یو چې کم نه دې کور سړی مخه یار باجا دا ټول دار غوجول ته به خبره نه کې خدا نو زما مختم دی ته خدای مخ نسکاری تور دی هاو ته دا بیټری وې بیټری بس صبر وکړه زما خبرې مکټ کوي زه خبره کوم کوم د دې ماما دې په ټیک څه قرض دې دا د کویا کړه دې د پره دومره زیاته د ویني دوانه وای خوري و مې ده راځه جمعه تر سره زم راځه کومه وته شیطان دې کړی راځه جمعه ته تاسو زم راځه ته دومره سخت منافق او شیطان یې کنه وږي انسانه بلې سلاګانې موږ یې مېلمنو سخت کوي چپ چپ جماعتونو ته سړی راکاږي ته جارا نښکلې راځه نه دې بوځو جماعت ما ته په دې سټام ګوتې ولګوئ چې چاته ځای داسې څه چی ستا وره بیبي ستانه چې دا دوی تښتېدو پېښې او سر دوی سر تورتېدو نو ما پیدا لپټه خوراکله او ما ته وایي چې نادان زوی جمجې دي رور پرېښودې زوی پرېښودې ما چې پالنه کړې ده ما ته له پخپو زړونه کړي خپل ډاکي مې پرېښیو او تا پسې رالم ما یې بیبي شته خبره واوره ما نه زوی نو تښتېدلی ما په خپله دوبۍ ته لېږلې وه بله خبره دا ده چې ستا هم درک نه و رابلې تیارې ته به کېناستې هغه دې هېر شو زوی ته مېلمه وخه ډېرې مېلمنه څه وکړم پشای کومه چې هغه مېلمه دې ده وه دا مسله ده تاسو راباندې واورئ تاسو راباندې درې اکید راشه چې پته مو لګي صبر وکړه نادانه د خدای مسلمانه ویم دوی ته سرینده وال نه دي لکه خر ته چې په غوږ کې سرینده وي د خدای مسلمانه زما خپله خور ما سره دومره زیاتې کړې د خو څوک وخت خو ستاسې په زول تېروم ما ته مین خبر وکړه چې زه درته خبر وکړم
بيبي وامي وريدل زما غوګونو درانه بچي وامي وريدل دا منافق دی کنه شیطان دی دا وشړه د دې کوره دا قرآن دی خورا خوش سره دې چې یار بس دو بیټه لګو استاد یې لګرو به ما ته خپل زوی وي او ما ته چې ارس مې سره شریک دي ما له خپل ځای راغوا بس چې سره په څه دا کی څه غواړي په دې کور کې الله ته کرے په کور کې می څه غواړي